نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د 18مې سپورې خلاصه بیانېږي او د دغه سپورې په شریک چې کوم سورۃ ته هغه ته سورۃ الانبیاء وي. دغه سورۃ ته سورۃ الانبیاء ځکه وایي چې په دغه سورۃ کې د الله سي پیغمبرونو په تفصیل سره تذکرہ بیان شوی دی او دا سورۃ د مکی سورۃ دی او هغه سورتونه چې کی مکی دي په مکه مکرمه کې نازل شوی دي. بیا په هغه سورتونه کې بنیادی تور باندې درې قسمه خبره په تفصیل سره بیانېږي. یو د توحید عقیده، بل د رسالت عقیده او درمه د آخرت ولا عقیده. نو داسې په دغه صورت کې ها د درې عقیده په تفصیل سره بیان شوی دي. او بیا الله تعالی د ولسه پیغمبرونو د تذکیره سره سره الله تعالی د رسالت منکرین ته دا خبره بیان کړی دو چې لکه څنګه چې تیر پیغمبرون کې هر پیغمبر دغه بشر او انسان و، داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام انسان او بشر دی. مشرکین و د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت انکار کو، دیو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعوت انکار کو، دعوت و نمونه. دغه بنیادی وجه دا چې دی ویل چې پیغمبر بشر نشي کېدلی، دغه بشر دی میژه انسانونی، دغه انسان دی حالانکه پیغمبر بشر نشي کېدلی. دغه د دی نظریه و. حالانکه الله تعالی د نبوت پورا د بشر د انسان انتخاب کو، کیم یو هم پیغمبر چې غلی دی هغه بشر دی او انسان دی. او بیا الله تعالی په بل ځای کې دا خبره بیانوي وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحي الیهم، یعنی چې میش د پیغمبرای دی پورا صرف د بشر او د انسان انتخاب کی ویسه پرا چې څوره پیغمبرون مرلا جلی دی هغه انسان او بشر دی. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. په دغه آیات کې الله تعالی د تقلید ثبوت بیان کړی دی. دوه قسمه خالتي، یو بعض هغه دي چې هغه اهل علم دي او بعض هغه دي چې دغه سره علم نشته. الله تعالی دا خبره بیانوي چې کیم صاحب علم نه دی هغه د صاحب علم نه پښتنه کو او پښتنه خلق ولته کو چې انسان په خبره باندې عمل هکو، کڅوک عمل نه کو بیا دغه پښتنه ضرورت نشته. دغه نه تقلید ثبوت معلوم شي. یو فرقه داسې دو اهل حدیث فرقه غیر مقلدین چې هغه د تقلید منکر دي، هغه تقلید ته شرک یي، یا چې کوم انسان د چا تقلید وکړو دغه شرک دی. الله تعالی د میشتو ست داسې غلطه نظرینه د غلطه او د باطل عقیده په حفاظت کې وسوتي. بیا الله تعالی په خپل توحید باندې یو نقلی دلیل دا بیان کړی دی. لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا. پنځکه او په اسمانینا کې صرف یو خدای دی. کچیرته پنځکه او پسمنینا باندې په یوه زیات خدایونو بیا د ځکه ټول نظام خراب شوی وای، خو د دنیا نظام ځکه برقرار دی چې په دغه دنیا کې صرف یو خدای دی. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي کل نفس ذائقة الموت. د موت وعده دویلته په دغه وخت کې الله تعالی په دغه آیات کې بالعموم هر انسان هر ذی روح شي دغه ډور کړی دی د مرګ نه، او بالخصوص مشرکین دغه الله تعالی د مرګ نه ډور کړی دي. مشرکین دا خبره کړه چې میږه د نبی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مرګ انتظار کی، بیا په دا باندې میږ خوشحالي اختیاروي، بیا وداس کی الله تعالی دا خبره بیانوي چې هغه شی چې توس باندې هرڅي بیا توس ویل په باندې خوشحالي اختیاروي. مرګ په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چی بیا مرګ په توس باندې هرڅي، ځکه چې هر انسان په دنیا کې کیم دی یا هر ذی روح شی په هغه باندې مرګ خامخرچي. الله تعالی دا خبره بیانوي یا چې توس په دا باندې مخوشو لږی ځکه چې مرګ په توس باندې هرڅي. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړی دی چې ونزع الموازین القسط لیوم القیامه، یا چې د قیامت پر ورځ باندې د هر انسان اعمال تلل کیږي. که یو انسان داسې چې هغه نیک اعمال وکړو هغه تلل کیږي، بد اعمال وکړو هغه تلل کیږي، وړه اعمال وکړو غټ اعمال وکړو دغه ټول تلل کیږي. که د یو انسان نیک اعمال زیاتوي وي د سړی کامیاب دی، او که د چا بد اعمال زیاتوي وي نیک اعمال کمی د انسان د همیشه لپاره ناکام دی. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین.
په دغه ځای کې الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام دا تذکره بیان کړی دو. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم قوم و دغه بت پرست و د بتونو عبادت وکړه او د حضرت ابراهیم علیه السلام پلور آزر دغه کاروبار کې د بتونو ول بتونو جوړول او بیا خرڅول. بیا داسې چې مشرکین او په یو ځای کې کله میله وه جشن او بیا دوی هغه ته تلل بیا بتخانه و دی بالکل لغاز پرې شوله. بیا ابراهیم علیه السلام موقع منده کړله کله چې دغه خلق لوړ شو د بتخانې نه بیا لوړل خپل جشن یې مناوه میله ته لوړل. بیا په دغه وخت ابراهیم علیه السلام ورغی دغه د بتونه ځای ته او تبر یې راوخاست په تبر باندې ټول بتون ټوکړې ټوکړې کړل. یو غاټ بت چې کوم هغه یې پرېیاشته دا تبر چې کوم تبرګای دغه د غاټ بت په دغه یې ژبندې ورکشیش. کله چې دغه خلق روغی دا د بتونه عبادت وچ کو دا روغی بیا دی ولدا چې دا څنګه صوب دی ټول بتون مت شوی دی. بیا په دا کې چا سره و چې دغه کور چا کړی دی یو کس ورته ول چې دلته یو کس ته ابراهیم نمیږي یغه هغه د میش بتون پس ژغیږي غلط ژغیږي کدای شي دا چار هغه یې کړی وي. بیا ابراهیم علیه السلام یې وغوښته او ورته وویل چې انت فعلت هذا بالهتنا آیا دغه بتونه سره دا چار تو کړی دا تو مت کړی دی. ابراهیم علیه السلام ورته و چې دغه غاټ بت نه پښتنه وکړي دا تو چې کیم دغه د بتونه سردار دغه نه پښتنه وکړي دا کار دا چرچا کړی دو. بیا دی ورته دا خو داس بوتش دا نه ژغیږي نه خبره کولای شي نه میش پوی کولای شي بیا څنګه میش دغه نه پښتنه وکړي. او دلته ابراهیم علیه السلام دا خبره چې کیمه ورته کړی دو چې بل فعله کبیرهم هذا دا د توس د غټ بت د چار کړی دو. حالانکه چار خو ابراهیم علیه السلام کړی و بت خو نوا کړی خو دغه خبره ډېر زیات توجیهات دي خو یو توجیه او بنیادی او اهم دا دو چې حضرت ابراهیم علیه السلام اصل کې د دې د عقیده تردید بیانوي او د دې په بتون باندې طنز کو مزاق وړاوي ملانډه پروای چې د هغه بتون دي چې تاسو شپارز د عبادت کوي د هغه بتون دي چې د باندې تاسو مول خپل ځون د هر شي قربانوي د هغه بتون دي چې خپل مشکل در بنورو شي بیا د بتون نه غوړي ځمن غوړي بتون نه غوړي هر قسم پریشانی په وخت کې تاسو دغه بت عبادت کوي پښتنه ځنه کوي دا چرچا کړی دو. بیا په دې وخت کې د بالکل خاموش ول او د خپل باطل عقیده تردید په دې کې دا بیان شي. بیا الله تعالی د حضرت داوود علیه السلام او حضرت سلیمان علیه السلام دا خبره په تفصیل سره بیان کړی دو. یوارزه د یو کاس وزي د بل کاس پټی ته ورګاډي شو او شی وخور. بیا داوود علیه السلام فیصله وکړه ورته وویل چې دغه دوی سره قیمت ولګوي بهرال قیمت دی برابر و. بیا داوود علیه السلام د وزي ولته د غزي دغه پټی ولته ورک بس. بیا د سليمان علیه السلام د فیصله داسې وکړه چې دغه دوی سره قیمت برابر دی د وزي ول د داسې کو چې د وزي دغه پټی ولته ورکو هغه دغه شودان شي او پیای دی فائدہ د نسل کو او دغه د پټی ول چې کیم دی د خپل ورشه د وزول په حواله کو هغه د پدا کې چار کو یا بدب کې لګوي سره د ور کوي چې کله د ورشه دراشي لکه اول چې وی په دې وخت کې د ورشه خپل ورشه سمبول کو هغه د وزول خپل وزي ور وخلی. بیا په دغه وخت کې الله تعالی حضرت سلیمان علیه السلام ته په دا فیصله کې زیات سمجھ ور کړی. الله تعالی د یو تردید نه کړی فیصله د دوی سره ټیکي خدا مسله داسې وا چې منسوس نه وا اجتهادي مسله وا. بیا په اجتهادي مسله کې د پیغمبرونو په خپل میانس کې اختلاف پیدا کیږي او د قسم واقعات چې څوره دي دغه د عصمت خلاف نه دي. پیغمبرون دا ټول معصوم دي هر پیغمبر معصوم دی پیغمبر نه ګناه کېدلای نه شي او ټول صحابه کرام د محفوظ دي که یو صحابي نه ګناه وه شي بیا الله تعالی هغه د نامه اعمال نه ختم کوي د په نامه اعمال کې هغه ګناه نه پرېږدي. داسې چې یو مسله وي هغه منسوسه نه وي اجتهادي مسله وي هغه که چېرته د پیغمبرونو په منځ کې اختلاف راتللی شي بیا داسې په مجتهد فی مسله کې د مجتهدینو په منځ کې اختلاف پیدا کېدلی شي. بیا الله تعالی د حضرت ایوب علیه السلام قصه بیان کړه. الله تعالی دای په ازمایښتینه کې مبتلا کړ د بچونی ور ختم کړل د کور د مول د هر شی الله تعالی ختم کړ. دای په بیماری کې مبتلا کړ
د ایوب علیه السلام ښځه دا نیکه وه، بیا دی صبر وکړه، په صبر نه بعد الله تعالی بیا دی ته ایوب علیه السلام ته صحت ورکړه، بیا ده ته یې بچون ورکړل، بیا یې کور ورکړه، مول یې ورکړه، بیا الله تعالی ده ته نعمتونه ور نصیب کړل. حضرت یونس علیه السلام قصه دو وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر. حضرت یونس علیه السلام چې کوم قوم و دغه و شرک، یونس علیه السلام ډېر پوه کړل، دعوت یې ورکړه، د توحید دعوت یې ورکړه چې شرک مه کوئ، نیک اعمال کوئ، داسې کوئ، سیخه لارې ورښوله، خدای کله خپل شرک نه پرېښ. بیا داسې وشول چې یونس علیه السلام دی ته وویل چې په درې ورځې کې دننه په تاسو باندې عذاب ورځي. بیا په درېمه ورځ باندې یونس علیه السلام د دې قبیلې نه د دغه قوم نه لوړ شه. بیا په دغه وخت کې دا قوم څټ ته الله تعالی ته یې زوری وکړلې، سولې وکړه، سینته یې ورته کړلې، د خپلې ګناه ارتکاب یې کړه او داسې معافي یې غوښته د الله تعالی نه چې یا الله میش خو ګناه کړی دو، میش معاف کړه، د میش نه د عذاب لرې کړه. بیا الله تعالی د دی نه د عذاب ختم کړه. په دغه وخت کې حضرت یونس علیه السلام د الله تعالی د حکم نه بغیر خپل اجتهاد سره د دغه کلي نه وتلی و، نو دغه خبرې الله تعالی ته خوند نه کوي. بیا داسې وشول چې دی د دغه علاقې نه لوړ شو، بیا کښتۍ ته سور شو، بیا یو کاب و یغ تېر کړه، بیا څو ورځې په د کاب په ګډه کې و. بیا دا وویله لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا ویې ویله په نه بعد بیا کاب دا د خپلې ګډې نه بهر ویاسته، بیا د سمندر غوړې ته وچوه. دا ټوله تفصیلي واقعه بیان شوي. نو داسې واقعات دا د پیغمبرونو د عصمت خلاف نه دي. دا مخکې بل صورت ته سورة الحج. په دغه صورت کې د حج بنیادی اعمال او د حج بنیادی ارکان احکامات دا په تفصیل سره بیان شوي دي. او یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله تعالی په داسې کې دا خبره بیانوي یا چې د قیامت سختی و ډېره زیاته وي، قیامت ورځ ډېره سخته وي. په دا ورځ باندې و هغه ښځونه چې خپل بچون ته شوده ورکوي او دی نه و خپل بچون ویر شي، هغه ښځه چې دی بلور به وي، د دی په ناس کې بچا وي، دا خپل بچون لرې کو. او هر انسانو د نشې په حالت کې وي، یا چې نشه ونه وي، خو دا د دغه ورځې سختي کیفیت و داسې وي، خلکو دا ښکارېږي لکه د نشې په حالت کې. نو دا خبره الله تعالی بیانوي چې عذاب شته هر انسان ته پچا دو چې په دنیا کې دمره اعمال وکړو چې هغه آخرت ته ذخیره کړو. بیا الله تعالی بحث بعد الموت دوباره پر چګول باندې دا خبره الله تعالی بیان کړې دو، یا چې لکه څرنګه چې زه اول د انسان په جوړول باندې قادر یم، داسې دوباره د انسان پر چګول باندې قادر یم. د انسان تخلیق دا د خور نه شوی دی، د خور نه هر قسم غذا میوه ونه دا پیدا کیږي. بیا دا میوه چې کومه دغه انسان وخوري، دغه نه بیا انسان د منی نطفه جوړ شي، دغه نطفه بیا خپل خاوند خپل ښځې په رحم کې وچوي، د یغې نه بیا وینه جوړه شي، بیا د یغې نه جسم جوړ شي، بیا غوښه نه جوړه شي، بیا د یغې نه بعد اډیکی جوړ شي، بیا الله تعالی هغه ته سیا وروچوي. نو داسې الله تعالی دا خبره بیانوي چې زه لکه څرنګه چې د انسان اول ور په تخلیق باندې قادر یم، داسې دوباره د انسان پر چګولو باندې قادر یم. ومن الناس من يعبد الله على حرف. په دغه ځای کې الله تعالی دا خبره بیانوي چې نبی علیه السلام کله مدینه ته هجرت وکړ، بیا په دغه وخت کې ډېر خلک دا سوچ چې هغه صرف د دنیاوي مفاد دپاره نبی علیه السلام باندې ایمان وروړ، او چې کله د دې دنیاوي مفاد پرې راشه یا د دې دنیاوي مفاد نه پرې راکېده، په هغه وخت کې دی بیا خپل تردید وکړ، نبی علیه السلام انکار وکړ او دی خپله بتپرستي شروع کوله، خپل عبادت وکړ. الله تعالی دا خبره بیانوي چې کوم سړی اسلام وروړي بیا دا سړی مرتد شي، دغه انسان دنیا هم خرابېدو او دغه انسان آخرت هم خراب دی. بیا چې کوم حسد کړل خلک وي، یغه داسې چې پیغمبرون ته امداد د الله تعالی طرفه وحی ولرسي، دا هم بشر د میش بشری. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي وایي چې کچیرته تاسو د الله تعالی د طرفه نه وحی یا د پیغمبرونو سره مدد دا بند کول غوړی، بیا داسې وکړئ چې تاسو یو پړی در واخلئ اسمانونو ته وخیږئ، په یغه وخت کې هغه وحی د کټ کې، او کچیرته تاسو داس نشئ کړلی
بیا تاسو داسې وکړئ چې پړی خپله غوړه ته وچوئ او خپل ځون پړسۍ کې خپل ختم شي. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا. په دغه ځای کې الله تعالی د بیت الله د تعمیر ولا خبره بیانوي. اول د بیت الله تعمیر حضرت آدم علیه السلام کړی و. بیا څه وخت نه بعد دغه بیت الله ړنګه شوله، بیا د دغې نشانات دا ختم شول. بیا الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته د دغې کعبې د بیت الله نشانات بیا وشول. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام په ګاډه د دغه ځای تعمیر بیا شروع کړ. او چې کله بیت الله مکمله شوله، په دغه وخت کې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وویل چې ته د خلق ته اعلان وکړه. بیا د مقام ابراهیم باندې ودرېد او اعلان یې وکړ چې بیت الله مکمله شوې ده، که څوک حج ته رسي حج ته روشي. دا تفصیلي خبره الله تعالی په دې ځای کې بیان کړې ده. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. دلته د قربانۍ ورځې دا بیان شوي دي. د قربانۍ 3 ورځې دي: 10 ذوالحجه، 11 او 12. د 12 ذوالحجې ماشوم پر قرباني شي، پانه باد نشي. دغه خبره تردید دا الله تعالی بیان کړی دی چې هغه خلک چې د قربانۍ 4 ورځې بیانوي، دا خبره بالکل غلطه ده. او بیا داسې ایام معلومات، دغه نه څه مراد دی؟ عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي چې دغه نه 10 ذوالحجه او پانه باد 2 ورځې دا مراد دی. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي د قرباني چې کوم مقصد دی: لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ځنې خلک دا وایي چې د قربانۍ په ورځ کې د قربانۍ ریپۍ دغه یو یتیم ته ورکوي، یو مسکین ته ورکوي، یو غریب ته ورکوي، یو اداره ته ورکوي، دینی اداره ته ورکوي، کونډه ښځه ته ورکوي. دغه کې خلک ته زیاته فایده وي، حالانکه دا خبره بالکل غلطه. ځکه چې په قرباني کې پیسې صدقه کول، د چا امداد کړل، دا الله تعالی ته مقصود نه دي، بلکې د قربانۍ په ورځ کې وینه بیاول، د قرباني ځناور ذبح کول، د هغې وینه بیاول، دا الله تعالی ته مقصود دي. که په چا باندې قرباني واجبه وي، هغه قرباني نه وکړو، بیا دای د هغې ریپۍ ډېر یتیمونو ته ورکړو، ډېر ښه چارې په وکړو، د الله تعالی په نزد باندې د دغې ریپۍ د یوې ریپۍ قیمت هم نشته. او که د قرباني په ریپۍ باندې یو کس ځناور وکړو، بیا هغه ذبح کړو، د هغې غوښه که دی ټوله خپله وخوري، بیا هېڅ پرې ونشته. که ټوله صدقه کړو، بیا هم یخ ته د صدقې ځون ته ثواب میلاویږي. نو د قربانۍ په ورځ کې وینه بیاول، ځناور ذبح کول، دغه الله تعالی ته خوښ دي. او د دغې په ځای باندې پیسې د قرباني ریپۍ چاته ورکول، دغه بالکل الله تعالی ته دغه چار نه ده خوښه. بیا اول چې کله الله تعالی صحابه کرام ته، نبی علیه السلام ته باضابطه د جنگ د جهاد اجازت ورکوه: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. په مکه مکرمه کې مشرکین په صحابه کرام باندې ډېر زیات ظلم کړ. بیا نبی علیه السلام ورته وویل چې تاسو برداشت کړئ، سختی ما اختیاروئ. چې کله د مدینه منوره ته راغی، بیا اول دغه آیت نازل شو، باضابطه دی ته د جهاد حکم وکړ. بیا غزوه بدر اول جهاد په هغه کې د مسلمانانو تعداد 313 او د کافر تعداد 1000. بیا الله تعالی مسلمان ته په دې کې فتح ورنصیب کړه. د غزوه بدر تفصیل د مخکې تیر شوی دی. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي چې د اسلامي ریاست اغراض او مقاصد د 4 دي. اول دا چې د لمونځ پابندي ده کو، خپل د هل مینځ کو او نور ته د لمونځ ترغیب ورکوي. دوم نمبر دا دی چې د نظام د زکات نظام دا قایم کو. درم نمبر دا دی چې د خپل نیک عمل کو، نور ته د نیک عمل ترغیب ورکوي. څلورم نمبر دا دی چې د خپل بد عمل نه کو، خلک ته د بد عمل نه بچ کوي. بیا نبی علیه السلام ته الله تعالی تسلی ورکړي دی چې که څوک د تو خبره نه مانی، د څوک د تو د نبوت انکار کو او څوک د تو دشمنی کو، یا په دا خبره پریشانه کېږم، ځکه چې څوره هم په تو نه مخکې پیغمبرون تیر شوي دي، هغې سره هم داسې شوي دي. بیا الله تعالی چې کوم باطل معبود دي، د هغې تردید بیان کړی دی، یا چې د یو مچ غوندې شی وړوکی شی دا نه شي جوړولی، او که چېرته یو مچ د دی نه یو شی یوسي، د هغه هم نشي واپس کولی. که د دی په مټ باندې کښېني، د دی په سترګه باندې کښېني، هغه هم نشي لرې کولی. بیا د دی کوم حیثیت دی
چې د دې لوړ اختیار نشته بیا خلک دغه عبادت کو الانکه دا خبره بالکل غلطه ده دغه الله تعالی نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته صرف الله تعالی د پابنزون او مول د هر شي قربانوي د بتونه عبادت چې کیم خلکو هغه په دنیا کې نه کم دي په آخرت کې نه کم دي بیا الله تعالی د امت فضیلت بیان کړی دی یا چې کیم تیر امتونه چې کیم دي د یغه امت پیغمبرونو د یغه امت گواهی ورکوي چې میژه دیتا د دین دعوت ورکړو د توحید دعوت ورکړو خدای انکار بیا د دې امت و انکار وکړو چې مشته دعوت نه درکړای په دغه واقعو د نبی علی السلام امت د گواهی ورکو چې دغه پیغمبرونه یې خپل امت ته د دین دعوت ورکړایو بیا په دغه وخت کې د امت فضیلت ثابت شي الله تعالی د میشتو د ګنا نه وسوتي او الله تعالی د میشتو د نیک اعمال توفیق او نصیب کو